العلوم مدرسة منتدر گرانا داد قاسم العلوم مدرسة منتدر گرانا داد دا زمون پشیخ عبدالهادی بندی ودانا داد قاسم العلوم مدرسة منتدر گرانا داد قاسم العلوم مدرسة منتدر گرانا داد शेख अब्दुल राज़िक़ साहिब यौ गुल दे द गुलानो कुली निक्सी रता द जड़ सर द तालिबानो अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह दरूद शरीफ हुआ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि ستاسو وړاندې د قرآن کریم یو څو جملې ما ولوستې د نبی کریم علیه الصلاة والسلام یو مختصر حدیث مې تاسو وړاندې ولوست بعض خصلتونه داسې دي چې الله ته محبوب دي الله ته غوره دي بعض خصلتونه خویونه داسې دي چې الله ته مبغوض دي الله ته بد دي په هغې اخلاقو کې په هغې اعمالو کې چې هغه الله ته محبوب دي الله ته بهتر دي یو د هغې نه حسن اخلاق دی ښه اخلاق ساتل دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم ډېر کم اتوره چلولې ده زیات تر خلک د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د اخلاقو د وجې نه هغې په دایره د اسلام کې راغلي دي خلک وایي اسلام د تورې په زور راغلی نه اسلام د تورې په زور نه ده راغلی اسلام دا د نبي علیه الصلاة والسلام د اخلاقو په وجه باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام داسې معاشره قایمه کړې وه چې په هغې کې تمامو انسانانو ته فایدې وي او د تمامو انسانانو د مردا مطابق حضور پاک علیه الصلاة والسلام خپله زندګي دا تېروله د حضور پاک علیه السلام د هغې اخلاقو نه خلک مجبوره شوی دی او هغې بیا ایمان چې دی هغه راوړی دی نو ښه اخلاق حسن اخلاق دا د الله صفت دی او نبی علیه السلام وایي تخلقوا باخلاق الله د خدای په اخلاقو باندې ځان موصوف کړي هغه اخلاق ځان کې پیدا کړي چې کوم الله پاک خصلتونه دي الله خویونه دي د الله په خویونو کې یو خوی د الله پاک چې دی هغه عفا او درګذر دی سړی یو انسان ته د غصه پیدا شي او د خپله غصه په هغه مناولی شي او بیا دی د هغه سره د هغې قدرت نه د غصې په مناولو باندې دی هغه غصه اخلي او هغه هضم کړي او دی هغې سړي ته څه ونه وایي دا د الله خوی دی دا د الله خصلت دی تخلقوا باخلاق الله د خدای پاک عادتونه ځان کې پیدا کړي الله پاک خویونه ځان کې پیدا کړي پر هېڅوک به دا ونه وایي چې موږ نن غټ ګناه کړی دی او نن ما ته ډوډۍ نه ده میلاو شوې هېڅوک به دا ونه وایي چې ما غټ ګناه کړی دی ما ته نن اوبه نه دي میلاو شوې دا اوبه موږ ته الله راکوي ډوډۍ موږ ته الله راکوي ټیک تک ظاهري اسباب وي خو دا اسباب الله پیدا کړي دي او کله به دغه اسباب وي کار به نه کوي اسباب به وي او هغه اسباب به چې کوم دی کار نه کوي لکه مثلا موږ په پیسو باندې ډوډۍ اخلي اوبه اخلي داسې ځای به چې هلته به تا سره په لکونو پیسې وي هلته به ډوډۍ نه میلاوېږي اوړه به نه میلاوېږي اوبه به نه میلاوېږي نو هغه پیسې خو ته خوړی نه شي نه هغه پیسې ستا لوږه ماتوي او نه هغه پیسې ستا هغه تنده ماتوي
د دې اسباب نه فائدې حاصلول هغه د الله پاک پر څه کې دي په قدرت کې دي. وإن الله قرآن کریم کې فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. هارون الرشید بادشاہ هغه وینځه را روانه وه او دله ډوډۍ راړله لاس کې پخکړی ورته چې و هغه د هغې نه هغه لوښی واوښتو او د هارون الرشید په جامو باندې هغه پخکړی توی شو. چونکې بادشاهان دا د لباس ډېر لحاظ ساتي. دوی د علما لګي چې د بادشاهانو لباس ته ځي مجلس ته ځي هلته د لباس لحاظ ساته او کله چې د علماو مجلس ته ځي نو هلته د خبرو لحاظ ساته. داسې خبرې دی نه ونوځي چې هغه خلاف الشرع وي او د شریعت خلاف وي. هارون رشید ته غوسه راغله، وینځه ته پته ولګېده چې بادشاه خو ماته غوسه شو. فوراً هغې والکاظمین الغیظ هغه مسلمانانو صفتونه الله پاک بیانوي که نه. والکاظمین الغیظ هغه خوړونکي د غوسې چې غوسه ورته ورشي سره د دې چې د دغې غوسې هغه مناول په دې کولی شي او دې دغه انسان ته پوره سزا ورکولو باندې قادر دی او دې هغه خپل قوت استعمال نه کړي، خپله غوسه جذب کړي. نو هارون رشید فوراً یې قدمتو ما خپله غوسه جذب کړه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او بیا ورته دوباره هغه بله جمله چې والعافین عن الناس چې هغې خلکو نه درګذر کړي چې انسان نه خطایي وشي د ده د طبیعت خلاف کار وشي او دی هغه ته درګذر وکړي او معافي کړي. بدی را بدی ساله باشد جزا اگر مرد یحسن الی من اسا. د بدای بدلا په بدای خوري را آسان ده. یو سره تا ته کمزور وږي ته ته کمزور وږي تعالی گزار درګي ته له گزار ورکي تاسو آسانه خبره ده. اگر مرد یحسن الی من اسا که ته په صحیح معنا کې انسان هغه چا سره احسان وکړه څوک تا سره بد کوي ته هغه سره احسان وکړه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بارک راضي څوک د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بارک دا یو سړي هغه ته پسې غیبت کو ډېرې بد ارادې ورپسې وې او دې ته پته ولګېده مازیدار کجورې واغستې هغه پې ورکې بیا کې واچولې او ورته یې ولېږلې. اوس هغه وایي چې ما خدای امام ابو حنیفه ته یا حسن بصري ته ډېرې بد ارادې ویلې دي او د هغې په بدله کې هغه ما ته کجورې رالیږي. دا حسن اخلاق دي چې کوم عداوت او دشمني وه د هغه سره هغه په دې خبرو باندې څه شوه هغه ختمه شوه. نو دا ورته چې والعافین عن الناس بیا ورته دا چې والله يحب المحسنین. الله محبت ساتي د احسان کوونکو سره دا ورته ازاده ده. منځه دا درې شیزونه هغې ته والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس او الله يحب المحسنین. الله محبت کې د نیکانو سره او محسنینو سره نو دوه طبي چې دا ماته چې هغه آزاده ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه جمعات ته مدینه منوره کې یو ښځه وه هغې به ګنګي راوړې وه او هغه ګنګي په حضور پاک علیه السلام باندې غورځوله. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او دې ښځې هغه ګنګي ګزار نه کړه. نبی علیہ السلام لږ ساعت ودرېده چې که دا ښځه به راځي په ما به ګنګي ښځه راغورځوي. پته وروستو نبی هم تپوس وکړي دې کې یو زنانه به عمل ذکر نه کوي چې دې به څه عمل کوو. خلکو ته چې هغه بیګا مړه ده وفات شوې ده. خلکو ته پته ولګي چې حضور پاک علیه السلام ته هم دا پته چې دا ما مې ګنګي غورځوي او د هغې باوجود هم چې کوم دی حضور پاک علیه السلام هغې ته څه نه وایي دا هغه د هغې بد عمل ده نه منې کوي او نبی علیه السلام ته اظهار اساني کوي. حضور پاک علیه السلام هغه اظهار اساني هغه برداشت کوي. دې وجې نه الله پاک د حضور پاک صفت کې چې وانک لعلی خلق عظیم ته په ډېرو غټو اخلاقو کې پورې څومره صفات چې په نور انبیاء علیهم السلام کې انفرادن ځان له ځانه موجود وو هغه ټول صفات په حضور پاک علیه السلام کې اجتماعا موجود دي. حسن یوسف دم عیسی ید بیدار داری اچ خوبا همه دارن جو تنهار داری. حسن یوسف علیه السلام دم عیسی علیه السلام ید بیدار د موسی علیه السلام. موسی علیه السلام یعنی لاس هغه به
رڼا پرې سره تخته باندې نه باسه راو باسه هغه نه بسره غونډه سپینه غونډه رڼا خطا او حلیمه رضی الله تعالی حلیمه سعدیه دا د حضور پاک علیه السلام د پای مور ده. نبی علیه السلام دا فرمایي چې کله نبی علیه السلام ما طائف ته بوته د نبی علیه السلام د ترڅو زما په کور کې او د شپې ما ډیوه نه لګوله. نبی علیه السلام د مخ دومره انوارو چې بس من کور کې به د رڼا کار کېده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله ما د شپې ګنډل کول ستن به ما نه پرېوته ما د حضور پاک لاس راوجت کړ او د هغه په رڼا باندې به ما هغه ستن چې دی هغه کتله. نو حسن یوسف ید عیسی دم حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داري. عیسی علیه السلام په دعا باندې الله مړي ژوندي کول. د نبی علیه السلام په معجزه باندې الله پاک ګټو خبرې کړې دي. د بڑے یو وخت کې راجو نشي خبرې وکړي نو د دې دا دومره بعید د عقل نه ده ځکه د مړي وخت سره خبرې کړې دي او د کاڼي نه خبرې خطل د کاڼي خبرې کول دا ډېر عجیبه دي. نو د عیسی علیه السلام په دعا الله مړي ژوندي کول په معجزه باندې د حضور پاک علیه السلام په معجزه باندې الله په ګټو کې حیات چې کوم څه دی هغه اچول دي او حسن د یوسف علیه السلام لري. نبی علیه السلام متعلق راځي چې حضور پاک نه جاته پوسو کو چې ته خستای او یوسف علیه السلام خسته دي. نبی علیه السلام اخي یوسف صبیح وانا ملیح. معروف یوسف علیه السلام هغه خالص سپین دی او زه غنم رنګ یم او په عربو کې محبوب رنګ کې دی هغه غنم رنګي ده. معنی چې څومره کمالات په تمام انبیاو کې مخکې موجودو انفرادن په حضور پاک علیه السلام کې اجتماعا موجودو. د وجه د خو اخلاق مظاهره کوي. بل موږ علماو سره طلباو سره ښه اخلاق ښایي هر چا سره په ښه طریقې سره میلاوېدل هغه هر څوک چې دی خو چې مسلمان دی بلکې دا حسن رویه هغه به د کافر سره هم ساتي وایي. حسن رویه چې دی دا به د کافر سره هم ساتي. دا غالبا حسین احمد مدني رحمت الله علیه یا شعرین رحمت الله علیه دې دواړو شخصیتونو کې یو کس ته زمانه تعین یې دی یو هندو راغلی دې سره ملاقات ده او دې چې کوم دی دیو ته مبوز وي هغه اول هندو ته هغه چې مساو هغه ولا وکړه بیا ته تسملا هغه ته مبوز وي او دې ودو شو بیا علم دې هغه لخپې چاپی کې هغه هندو له هغه خپې چاپی کې اجر پاسه د حضرت تاسو کوي دا ستاسو ما باندې حق دی زما ملمای زما ډېرې تراغلې که یو کافر ستا ډېرې تصاده تراشي البته هم ته د خو اخلاق مظاهره کوي معاشره کې د خلکو سره د خو اخلاق مظاهره کوي او دې عوام سره زموږ تعلقات دي او بس طبیعي دي. دې عوامو ته زموږ ضرورتونه راځي. یوازې ملا به څه چلوږي یوازې عالم باندې خو کار نه کېږي. تاسو د عوام ستا شاته ولاړ نه وي هغې پورې ته د دین یو کارونه نشي کولی. نو مطلب دا چې د عوامو سره که ته ښه اخلاق ساتي هغوی به ستا ملګرتیا کوي او که ته ښه اخلاق نه ساتي د عوام ستا ملګرتیا نه کوي. دې وجې نه د حضور پاک علیه السلام اخلاق او د خدای پاک اخلاق عادتونه ځان کې موږ پیدا کړو او په دې باندې ځان مزین کړو دنیا به مو ښایسته وي آخرت به مو ښایسته وي.